دوستانو یو خاوند خپله ښځه په داسې غلط کار کولو مجبوره کړه. ښځه خپلې واقعه په خپله بیانوي او داسې وایي چې د هغې سره ولې داسې ظلم وشو. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یوه ډېر افناک خبر شریکوم چې یوه ښځه چې خپل خاوند په داسې غلط کار کولو ته مجبوره کړه او داسې غلط کارونه به یې کول. ښځې ټول حقیقت بیان کو. ښځه خپله کیسه کوي چې زما کله واده وشو نو د واده اوله میاشت مې خاوند سره ډېره په خوشحالۍ تېره شوه، خو بیا د هغې نه پس مې خپل خاوند یو ورځ زه یو داسې ځای ته بوتلم چې هلته د هغه ډېر ملګري وو او زه یې خپل ملګرو ته وسپارلم او هغو ما سره دغه غلط او ناروا کار وکړو. دغه ښځه وایي چې ما خپل ډېر کوشش هم وکړو چې ځان ترې خلاص کړم، نو ما هیڅکله ځان هم نه شو خلاصولی او هغوی ما سره دغه غلط کار وکړو. نو د هغې نه پس زه بیا په دغه کار اموخته شوم او تر دې حده چې زه تر حیره منډۍ ورسېدم او هلته به مې پردي سړو سره دغه ناروا کارونه کول او هغې نه به مې پیسې کور ته راوړلې. نو هغه به زما خاوند اخیستې او زما د لاس ګټې وټې ته ناست و. ښځه وایي چې ما ته معلومه نه وه چې زما د خاوند کورنۍ داسې ده چې هغوی دغسې ښځې کوي او بیا پې دغه کارونه کوي او په ښځو پیسې ګټي. دغه ښځه وایي که ما هر څومره کوشش وکړو نو ما ځان له دغه دلدل نه ونه ویستو. زه پکې داسې راګډه شوی وم چې ما ته پکې مختلف قسمه بیماریانې ولګېدې او ما به د خپلو بیماریانو په هکله چاته هم نه ویل او ما به دغسې ناروا کارونه خلکو سره کول او د هغوی نه به مې پیسې اخیستې. دا وایي چې دا هر څه په ما خپل خاوند کړي دي ځکه چې هغه اوس هم زما د لاس ګټې ته او زما پیسو ته ناست دی چې زه کله هم د کوره ونه وځم نو ما سره بیا په هغې ورځ جنګ کوي. نو دوستانو واقعي ډېر د افسوس مقام دی او ډېر خاوندان دي چې په خپلو ښځو دغه ناروا کارونه کوي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.